أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د آیت مبارکی الله پاک د انسانانو ابتدائی اوقات ذکر کړی دي چې په ابتدا کې ټول انسانان مؤمنانو په یو دین او په یو عقیده باندې د الله وحدانیت او د الله پاک حکمونه په هغې باندې پوره ایمان. څه وخت پس بیا اختلاف د عقیدې شروع شو. جرمونه کېدل لیکن عقیده د ټولو یوه وه. حضرت آدم علیه السلام او حوا بیبي رضی الله تعالی عنها دی الله پاک د جنت نه د دنیا ته راولېږل او بیا د انساني نسل ابتدا شروع شوه. اولاد بچی پیدا کېدل شروع شو او په ابتدا کې قانون داو چې د رور او د خور په منځ کې به نکاح جایز وه. د حضرت آدم علیه السلام به په یو وخت باندې دو بچی پیدا کېدل، یو هلک او یو جینۍ، او بیا به په خپل مقرره وخت باندې بیا یو هلک او یو جینۍ پیدا کېدل. نو دا کم رور خور چې به دواړه یو ځای پیدا و نو د دوی په منځ کې به نکاح جایز نه وه، او چې کم یو بل نه جدا پیدا دي نو د هغې په منځ کې نکاح کول د رور او د خور په منځ کې دا جایز و، دا ضرورت و چې د انسانانو نسل زیات شي. وروسته بیا الله پاک دا خبره حرام ګرځولې ده. په هغه وخت کې جایز و نو د آدم علیه السلام د بچو په منځ کې به نکاح کېدله چې دواړه به رور او خور خو د یو بل نه به جدا جدا پیدا شوي وو. د حضرت آدم علیه السلام عمر 1000 کاله و. په دې 1000 کاله کې څوک کافر نه و، ټول مؤمنانو، د ټولو په یو الله باندې ایمانو. قابیل دام د حضرت آدم علیه السلام زوی دی، جرم یې کړی دی، خپل رور حابیل ناحق قتل کړی دی، او قابیل کافر نو مسلمانو، او د قتل ناحق ابتدا یې کړې ده په دنیا کې. نو تر قیامت پورې څومره ناحق قتلونه کیږي، نو چونکې دی د هغې بانی او بنیادی ښودونکی دی، نو د ټولو د دې قتل په جرم کې به دی شریک وي. او دغه شان مختلف جرمونه کېدل،
لیکن عقیده د ټولو خلقو یوه وه. تر زمانې د حضرت ادریس علیه السلام پورې ټول خلق مؤمنانو، کفر او شرک په دنیا کې موجود نه و. بیا یو وخت داسې راغی چې نیکان خلقو، اولیاء الله، د هغې سره به خلق په مجلس کې ناستو او د الله پاک عبادت به کوو. دغه اولیاء صحبت او د هغې د مجلس خپل برکاتو. لکه نن زمانه کې اولیاء الله شته دی چې انسان د هغې سره مجلس کې کینی، زړه آخرت طرف ته مایل شي او خپل ګناهونه ورته رایاد شي، وجاړي الله پاک ته او دین طرف ته رغبت او محبت پیدا کیږي. چې کله هغه خلق، هغه اولیاء الله، هغې د دنیا نه رخصت شو، نو شیطان خپل کار شروع کو او د خلقو ته وویل چې اوس خو تاسو له عبادت خوند او مزه نه درکوي. تاسو چې کوم د دې نیکانو خلقو په مجلس کې کوم عبادت کو، د الله ذکر هم کو، نو اوس هغه شان تاسو نشئ کولی. نو تاسو داسې وکړئ چې د هغې تصویرونه جوړ کړئ، شکل د هغې جوړ کړئ، مجسمې جوړې کړئ. اب تاسو په مجلس کې کېدئ، هغې ته به ګورئ، نو هغه زوړ مجلس به درته رایادېږي، د هغې بزرګانو او نیکانو خلقو یاد به تازه کېږي او تاسو به عبادت د الله کوئ. نو دې زړه کې دا خبره کېناسته، یاره دا خبره هم ټیک ده. نو هغه د بزرګانو مجسمې، د هغې شکلونه، تصویرونه یې جوړ کړل. نو هغه مجسمې به په مجلس کې پرتې وي، خو دوی به عبادت کو د الله پاک. چې دا مشران د دنیا نه رخصت شو، نو کشران را زلمی شو، نو هغې ته خو پته نه وه چې زمونږ د مشرانو د دې مجسمو عبادت کو که د الله عبادت یې کو. هغې خو خپل مشران لیدلي وو چې دا مجسمې پرتې وي په مجلس کې او دوی به عبادت کو. نو شیطان دوی ته وویل چې ستاسو د مشرانو د دې مجسمو عبادت کو، د دې بوتانو عبادت یې کو. نو بس دغه وخت نه په دنیا کې کفر او شرک شروع شو او د توحید په عقیده کې د خلقو اختلاف پیدا شو. نو تر دغه وخته پورې چونکې یو دین او یو امت او یو عقیده وه، یو مذهب و، بل هیڅ یو مذهب په دنیا کې موجود نه و. نو د تصویر نه، د مجسمو نه خبره ورانه شوله. اسلام کې چې د جاندار سیز تصویر حرام دی، نو دا په دې وجه باندې حرام دی چې دا د شرک یو جرړه او یو فساد د دې نه پیدا شوی دی، د شرک وجود راغلی دی دنیا ته د دې تصویر او د مجسمې په وجه باندې. نو زمانه راله د حضرت نوح علیه السلام او دغه وخت کې شرک موجود په دنیا کې، د دغې بوتانو به خلقو عبادت کو. نو حضرت نوح علیه السلام خلقو ته وویل قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تاسو یو کلمه د لا اله الا الله ووایئ، الله یو امنه، دا بوتان د دې د عبادت پرېږدئ، نو تاسو به کامیاب شئ. نو دغه وخت نه بیا اختلاف شروع شو او بیا د انبیا علیهم السلام یوه اوږده سلسله الله پاک دنیا ته شروع کړله د دې خلقو د هدایت دپاره، چې هغې کې دوه صفات د هغې پیغمبرانو یې ذکر کړي دي، مبشرین و منذرین. مبشر معنی ده زیری ورکوونکی، د خوشحالۍ خبر ورکوونکی، او منذرین معنی ده د الله د عذاب نه یروونکي. نو دې پیغمبرانو کې دواړه صفاتو، چې چا ایمان راوړو نو هغې ته خوشخبري واوروله چې تاسو ته به الله پاک بخښنه کوي، تاسو ته به الله پاک جنت درکوي. او چې کومو خلقو ایمان نه راوړو نو تاسو ته به الله پاک د دوزخ عذاب درکوي. نو که تاسو دوزخ د عذاب نه ځان بچ کول غواړئ، نو راشئ ایمان راوړئ. او بیا د هغې پیغمبرانو سره الله پاک خپل آسماني کتابونه راولېږل. او څومره آسماني کتابونه د قرآن مجید نه علاوه دي، نو دا درې کتابه دي، تورات، انجیل، زبور. دغه درې واړه آسماني کتابونه الله پاک په بني اسرائیل خاندان کې رالیږلي دي. او د ټولو نه زیات پیغمبران هغه هم بني اسرائیل خاندان کې 4,000 پیغمبران الله پاک رالیږلي دي. نو د هغې پیغمبرانو رالیږلو مقصد او د هغې آسماني کتابونو رالیږلو مقصد دا چې دا پیغمبران د الله په کتاب باندې د خلقو په منځ کې فیصلې وکړي، چې کوم اختلاف پیدا شوی دی دغه اختلاف ختم کړي. اوس هغه خلق چې هغې ته الله پاک آسماني کتابونه رالیږلي هغې قومونو ته،
نو هغه قومونو په هغه خپلو آسماني کتابونو کې اختلاف وکړو، چا ویل منو چا ویل نه منو، چا ویل بعضې احکامات منو او بعضې نه منو. نو دا د هغې هغه ضد کولو هغه سرکشي اختیار کړې وه چې واضح دلایل راغلل، آسماني کتابونه راغلل، پیغمبران راغلل، بیا هم هغې اختلاف کو او انکار کو. نو الله پاک ایمان والو ته هدایت نصیب کو، دغه اختلافي خبرو نه بهر اوویستل، او دا د الله پاک مهرباني وه چې مؤمنانو باندې الله پاک خپل فضل متوجه کو او د هغه اختلاف نه د کفر او د شرک نه را بهر کړل او د ایمان توفیق ورکو. او د آیت مبارک په آخر کې فرمایي چې د صراط مستقیم د نیغې لارې هدایت دا د الله پاک په اختیار کې دی چې چاته هدایت کول غواړي او چاته نه کول غواړي. کان الناس وو ټول انسانان امتا ډله واحدتا یوا، امت معنا دلته ده چې د عقیدې اختلاف نو، ټولو یوه عقیده وه، ټول مؤمنانو. ځکه امت هغه چاته ویلی شي چې په هغې کې وحدت او اتحاد موجود وي، که هغه د عقیدې وي او که هغه د مذهب وي او که هغه د ملک او د قوم وي. خو دلته مراد د عقیدې او د ایمان وحدت دی چې ټول مؤمنانو ټول انسانان. فبعث الله النبیین، نو چې کله اختلاف پیدا شو او د کفر او شرک وجود په دنیا کې پیدا شو، نو بیا الله پاک پیغمبران راولېږل. فبعث الله، بیا راولېږل الله پاک النبیین پیغمبران، مبشرین چې هغې زیری ورکوونکي وو خلقو ته، یعنې مؤمنانو ته د جنت او د بخنې، ومنذرین او يرونکي خلق لرا د الله پاک د عذابونو نه. وانزل معهم الكتاب، او نازل کړل الله پاک په هغې باندې کتابونه آسماني، بالحق په حق سره، رښتینې کتابونه الله پاک هغې ته ورکړل. تورات انجیل زبور کتابونه دا الله پاک هغې پیغمبرانو ته ورکړل. لیحکم بین الناس، د پاره د دې چې فیصله وکړي دغه پیغمبران علیهم السلام په دغه آسماني کتابونو باندې، بین الناس د خلقو په منځ کې. ان د پیغمبرانو را لېږلو مقصد او د آسماني کتابونو را لېږلو مقصد دا چې هغه آسماني کتابونو باندې خلق فیصلې وکړي. او همدغه مقصد د قرآن مجید د نازلولو دی چې دا قرآن مجید صرف د تلاوت دپاره او د درس او تدریس دپاره نه دی، بلکې دا یو قانون دی چې خلق به فیصلې کوي په دې کتاب باندې. نو چې کوم ځای کې خلقو ته په شریعت کې فایده معلومیږي، نو راځئ فیصله په شریعت باندې کو، او چې کوم ځای کې ورته پته چې د شریعت فیصله زما مفاد هغې سره ټکراویږي، زما مفاد د شریعت فیصله کې نه دي، نو بیا وی جرګه کو، په جرګه باندې به فیصله وکړو، بیا شریعت نه رستو کېږي. نو شریعت کې که د انسان فایده او که نقصان وي او په دې باندې فیصله کوي، نو دې کې به د دپاره خیر او برکت وي. نو د قرآن مجید مقصد هم دا دی چې په دې باندې خلق خپلې فیصلې وکړي. نو قرآن مجید باندې څوک فیصله نه کوي، علماو ته کینی نه چې ماله فیصله وکړه، بلکې ځي د انګریز قانون په هغې کې پیسې هم خرج کوي، دروغ او رښتیا هم پکې وایي او پردی حق هغه ځان ته را اړوي. لیحکم بین الناس، د پاره دی چې فیصله وکړي دغه آسماني کتاب د خلقو په منځ کې، فی مختلفو، فیما په هغه خبرو کې، اختلفو چې هغې اختلاف کړی، فیه په هغې کې چې هغې کې فیصله وکړي، حق او باطل د یو بل نه جدا جدا کی. ومختلف فیه، او اختلاف نو کړی په دې کې، الا الذین، مگر هغه کسانو اختلاف کړی اوتوه چې ورکړی شو هغې ته دا کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، رستو د دینا چې راغلي و دوی ته ښکاره احکامات د هغه آسماني کتابونو کې، ښکاره حکمونه د الله پاک راغلي و، لیکن بیا هم هغې خلقو په خپلو آسماني کتابونو کې او د هغې په احکاماتو کې اختلاف وکړو، بغیا د وجې د سرکشۍ کولو نه، بینهم په خپل منځ کې چې دغه سرکشه خلقو، نافرمانه خلقو، زدیان خلقو، زد کو ځکه احکامات د خپل آسماني کتاب هغې نه منل. فهدى الله الذین آمنوا، نو هدایت کو الله پاک هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی، لما د هغه څه اختلفو چې دی اختلاف کړی فیه په هغې کې، من الحق د حق خبرونه،
باذنه په خپل حکم سره. هغه اختلاف نه الله پاک دغه مؤمنان وویستل، هغې ته د ایمان توفیق ورکو او په هدایت باندې د تللو توفیق الله پاک ورته ورکو. والله یهدي، الله پاک هدایت کوي من یشاء هغه چاته چې اراده وشي الی صراط مستقیم د نیغې لارې په طرفو. نو هدایت کول دا د الله په اختیار کې دی، بل چاته یې د دې اختیار نه دی ورکړی. کان الناس امة واحدة، ټول انسانان په یو عقیده او په یو دین باندې وي، ټول مؤمنانو. فبعث الله النبیین، بیا راولېږل الله پاک پیغمبران، مبشرین زیری ورکوونکي، ومنذرین او يرونکي د الله د عذابونو نه، وانزل معهم الكتاب او نازل کړل الله پاک په هغې باندې خپل اسماني کتابونه، بالحق په حق سره، لیحکم بین الناس د پاره دی چې فیصلو کې دغه آسماني کتاب د خلقو په منځ کې، فی مختلفو فیه په هغه خبرو کې چې هغې اختلاف کړی په هغې کې، ومختلف فیه اختلاف نو کړی په هغې کې، الا الذین مگر هغه کسانو اختلاف کړی اوتوه چې ورکړی شوی هغې ته هغه آسماني کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات رستو د دینا چې راغلي و هغې ته واضح او ښکاره احکامات، بغیم بینهم د وجې د ضد کولو نه په خپل منځ کې. فهدى الله الذین آمنوا، نو الله پاک هدایت کو سم لار ښودله الله پاک مؤمنانو ته، لما د هغه څه نه اختلفو فیه چې دی اختلاف کړی په هغې کې، من الحق چې هغه حق او سچ دینو، باذنه په خپل حکم سره. والله یهدي، الله پاک هدایت کوي من یشاء هغه چاته چې اراده وشي الی صراط مستقیم د نیغې لارې په طرف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.